پاکستان د ترهګرو پالونکی هیواد اعلان شو. ګران اوریدونکو السلام علیکم. ترهګر پالونکی هیواد پاکستان اوس رسما د نړۍ په تور لیست کې شامل شو. پاکستان تر دې وړاندې په خړ لیست کې ځای درلود، خو اوس په درجه بندۍ کې تور لیست ته پرمختګ کړی. د تورستانو د ساتنې او پالنې د سار سازمان FATF پاکستان د ترهګرو هیوادونو په تور لیست کې شامل کړ. پاکستان چې همیشه ترهګرې ډلې حمایه کړې دي، اوس د خپل جرم د جزا په حق ورسېدو. نړیوالې ټولنې پاکستان ته خبرداری ورکړی و چې د ترهګرو له ملاتړه لاس واخلي. پاکستاني پوځ او استخبارات همیشه په افغانستان کې او کشمیر کې ترهګرې ډلې هڅوي چې پر بېګناه انسانانو بریدونه وکړي. تور لیست د پاکستان شامل کېدل په دې معنا دي چې دا هیواد مخامخ د ترهګرو تر شا ولاړ دی، هڅوي او ملاتړ کوي چې د دولتونو ترمنځ د ترهګرۍ د تمویل د مخنیوي FATF په برخه کې فعالیت کوي. په پاریس کې تر یوې اونۍ بحثونو او غونډو وروسته بالاخره پاکستان د ترهګرۍ د تمویل کوونکي هیوادونو په تور لیست کې ورزیات شو. د پیسو سپینولو د سار نړیوال سازمان له وړاندې نه د 2013 کال په فبروري میاشت کې پاکستان ته خبرداری ورکړی و، ترڅو په خپله خاوره کې د ترهګرو ډلو د شکمنو فعالیتونو د مالي تمویل د سرچینو د وچولو په برخه کې اقدامات وکړي. د اسیا د برخې ډلې FATF مالي اقداماتو کاري ډلې تر ارزونو وروسته وموندله چې پاکستاني چارواکو پریدا او سربیره دغه هیواد د ترهګرو ډلو د مالی سرچینو د وچولو په برخه کې ډیر لږ اقدامات عملي کړي دي. لومړی خړ لیست ته ور واچاوه، بیا یې تور لیست ته ور اضافه کړ. د یادولو ده چې افغان حکومت هم په ځلونو ویلي و چې پاکستان په مستقیم ډول د ترهګرو ملاتړ کوي او د طالبانو په شمول د نورو ډلو مشران او پټنځایونه په پاکستان کې دي. په هر حال تاسو د دغه موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویو بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.